अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलाहुद्दीन है और मैं आप सब भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में आवाज़ उठाई और मैं अब खैरियत से अपने घर पहुँच गया हूँ। मेरे साथ जो सा वाक़या पेश आया आप सब भाइयों ने वीडियो देखी होगी और मैं बयान नहीं कर सकता। मैं और मेरा दोस्त मलिक एयाज हम विक्टोरिया में थे और हम अपनी शॉप पर DDR जो सा जोहान्सबर्ग के एरिए में है उधर हम आए अपनी शॉप पर आए। थोड़ा टाइम हुआ कि 3 काले आ जाते हैं और हमें गन पॉइंट पर शॉप के अंदर लटा लेते हैं और हमारे फ़ोन वगैरह ले قدرمنو دوستانو دا هغه صلاح الدین دی د چا چې یو څو ورځونه یو ویډیو وایرل شوی وه چې په تو د افریقي توریانو تشدد ورباندې هم کړی و او دی داسې ویل کېږي چې دی نه پیسې هم اخیستې وې موبایل یې هم اخیستی و. اوس خو چې د دې کومه ویډیو راغله د دې کوم حقیقت دی دا هر څه په پلانینګ باندې شوي وو. لکه څنګه په پلانینګ باندې شوي وو تاسو په خپله چې دا ټول حقیقت واورئ تاسو په خپله حیران پاتې شئ چې دا هر څه دی څنګه یو گیم جوړ کړی و د چا دپاره د چا ګیرولو دپاره دا هر څه کړي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. داس چل شو اوس چې دې کومې خبرې کوي د چا په باره کې وایي چې یاره دا ورسره ملاوس و دا ورسره ملاو دا ټولې منګړت خبرې دي. ولې که موږ تاسو وګورو دا ویډیو چې کله راغله دغه ویډیو دپاره هر سړي اواز اوچت کو چې څومره هم پاکستانیان دي هغوی ټولو اواز اوچت کو. اوس چې کومه د دې ویډیو راغله دا بالکل منګړت ویډیو